افغان پولیساتو د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړې ته د فتنهګرو پټنځایونه په نښه کړي. ملي دفاع وزارت وایي د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړې ته یې د داعشي خوارجو او د هغوی د ملاتړو پر پټنځایونو او مرکزونو غچ اخیستونکي ګزارونه کړي چې افغانستان کې یې بریدونه تنظیمول. د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې پاکستاني پوځیانو د افغانستان پر ضد شریرو کړیو ته پټنځایونه ورکړي چې وخت نا وخت د افغانستان په نامنیو کې لاس لري. دفاع وزارت د شنبې ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي دا بریدونه یې د همدغو کړیو او د هغوی ملاتړو د ځپلو لپاره کړي. چندین نقطه در آن سوی خط فرضی از مراکز و مخفیگاه‌های عناصر شریر و حامیان آنها که از آنجا حملات در افغانستان تنظیم و سازماندهی میشد انتقاما از استقامت جنوب شرقی کشور مورد حمله قرار داده شد. ملي دفاع وزارت کې یوې سرچینې بیا د افغان پولیساتو ځواکونو له لوري د خوست علي شیر ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړې ته د پاکستاني ځواکونو یو شمېر پوستو سوځول او د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د هغوی 2 پوستو نیول هم تایید کړي دي. دغه راز پکتیا کې یو شمېر باوري سرچینې حریت راډیو ته د افغان پولیساتو له لوري د درنو وسلو کارونه او پورې غاړې ته د 19 پاکستاني پوځیانو وژل تایید کړي. سیاسي شنونکي بیا دا د افغانستان حق بولي او وایي د نړیوالو اصولو او قوانینو له مخې هر هیواد د بل هیواد په وړاندې د بالمثل عمل حق لري. ما نباید هیچ عمل کشورهای همسایه و منطقه را بی جواب نمانیم. پاکستانی ها مستقیما چندین بار بالای خاک افغانستان حمله کردند. تمام اصول های همسایه‌داری و بین المللی را زیر پای کردند. بنان هی حق افغان هاست که اونا را به جزای اعمالشان برسانه. دا چې په د وروستیو کې د پاکستان حکومت لخوا زموږ په خاوره باندې غیر مسؤلانه تیری شوی دی چې په طرز کې زموږ په لسګونو تنه هیوادوال شهید او ټپیان دي. نو هر هیواد یا هر څوک حق لري چې کله په مقابل کې یو اقدام کیږي باید چې بالمثل اقدام وشي. نو په اسلام کې دا د هر چا حق جوړیږي چې د ځان دفاع ولري. نو اوسنی حکومت د دې دنده او مسؤلیت لري چې په داسې حالاتو کې د ځان عکس العمل ولري او په ضمن کې ولسونه هم د دغسې بالمثل حرکتونو ملاتړ کوي. دغه برید وروسته له هغې شوی چې د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې د پاکستان تر هوایي بریدونو وروسته د هیواد د ملي دفاع وزارت ګواښ کړی و چې دغه بریدونه به بې ځوابه پرې نږدي.